د اسلامي امارت لخوا د زلمی خلیلزاد پر راتګ سره د امریکایي بندي خوشی کولو ته د افغانانو شدید غبرګونونه پتمند لیدونکو ښه راغلاست. جلال د امریکایي وګړي د خوشی کولو په اړه لیکلي نه بندیان شته نه امریکایان، دا استخباراتي ماموریتونه دي. لیکوال جلال امرخیل د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت خبرپاڼې ته چې د یو بشري اقدام په توګه یې امریکایي وګړی جورج ګلیزمن خوشی کړی په غبرګون کې لیکلي بشري اقدام، نه بندیان شته او نه امریکایان، استخباراتي ماموریتونه دي چې کله د ټیموټي ویکس په شکل څرګندیږي او کله د جورج ګلیزمن په شکل کې. د اسلامي امارت دغه پخوانی کلک ملاتړ وړاندې ډیره کړې. ما 20 کاله د اسلامي امارت شعرونو ته اوښکې توی کړې، خو نن د مور د دیدن لپاره ټاټوبي ته نشم تللی. نو یو امریکایي به ولی او د څه لپاره افغانستان ته چې اسلامي امارت یې ونیسي. عصمت قانی لیکلي د اسلامي امارت مشران او کشران د امریکا کرایي عسکر دي او د هغوی پوځي شتون یې پر استخباراتي بدل کړی. د خلیلزاد په ملتیا کابل ته د امریکایي پلاوي یون ته په غبرګون کې لیکوال عصمت قانی پر خپل ایکس لیکلي امریکا نه له افغانستان څخه وتلی ده او نه وځي، خو پخوا به یې پر خپل پوځي شتون په میلیاردونو ډالر لګول او اوس ورته ارزان عسکر په لاس ورغلي دي. ښاغلي قانی لیکلي دا عسکر بریښنایي روبوټان نه بلکې د غوښو او هډوکو روبوټان دي چې امریکا یې یوازې خېټه ورمړوي، نور نو دوی نه خپل هیواد پیژني او نه ګټي. وړاندې ښاغلي قانی ډیره کړي زموږ د اولادونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلیلزاد او اسلام آباد تړلي دي. ملا هیبت الله څوک دی چې پر افغان ټاټوبي حکم وچلوي؟ امریکا د تهران په زړه کې هانیه وژلی شي، خو یو خیرات خور او اسقاط خور مولا له صحنې څخه نشي ایستلی، هغه مولا چې پر یو غوړ روش وګړو ته جنتونه ورکوي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.